کا ہر کے دارد این صفت باشد شریف ور ندارد دارد ایمان ضعیف. ہر کے باطن از خرامش پاک نیست روح او را رہ سوی افلاک نیست. چون نباشد پاک اعمال از ریا ہست بے حاصل چون نقش بوریا. ہر کے در اعمال او اخلاص نیست در جہان از بندگان خاص نیست. ہر کے کارش از برائے حق بود کار او پیوستہ بارونک بود. ہر کے دارد ہر سیک چلری این صفت دغا صفت باشد شریف دای شریف وی. ور ندارد وہ دچے نصر تا اڑاوے و اگر ندارد اور اگر نہیں رکھتا سیک چی دا صفت لری یعنی دا سلیر شینا چی دا سلیر شینا پا حفاظت چی سوتی چی دا صفت سیک لری بیا شریف تا و کچیر دا صفت نلری ور ندارد و اگر ندارد اور اگر نہیں رکھتا ہو یہ صفت دارد تو رکھتا ہے ایمان کمزور. کدا صفت نلری بیا لری ایمان کمزیرا. ہر کے باطن از حرامش پاک نیست ہر سیک چه باطن د حرام د دنا پوک نوی یعنی مراد یہ داشت کنا چه خروک خو گیڑ تاسی کنا خو بده گیڑ نا دا خوراک بیا هضما شي بده غنا وینا وی بجوڑ شي شریان و عروق تا داخل شي به باطن لفظو ته استعمال کړه دا چې نه چې هر چې نه د حرام خپلنا پوک نوی روح او روح د را لرا راه شه راه بغیر د الف نه دا راه الف سره لیکل شي راه و بغیر د الف نه لیکل شي راه. روح او را روح د دلارا راه لیار سوی افلاک په طرف د اسمونه نیست نشتا. افلاک د فلک جمع دو یعنی روح د دلارا لیار په طرف د اسمونه نشتا چې باطنی د خرومنه پوک نوی یعنی د دو روح ته چې کیم روحانی عروجات میلاویږي لیا اعمال ته د قبولیت شرف کیم حاصلېږي نو هغه شاید د نوی د خروم د وجنه په چې خروم یو خپل مړی چې خوري سلويشت ورځ د سړی لمینځ او داس نه قبلېږي نو یعنی هغه یغه دا غدي کنه چې د قبولیت لیاره په د بندې باند شي لمینځ او داس چې څه عبادت یادای کوي چې وجود شغه غذا 40 دن رسا پرېت وي یعنی یو مړی چې تو خوري یبد وچلې وا خجیره د پټاکړه پردای ویژه د موت کو و د خوړ 40 دن رسا خدا خو دغه دنیا یغه دو سزو دو 40 دن رسا د تول میز او داس تلاوت اتشه دنه قبلېږي تو عبادت کوي قبلېږي نه و د ایک سړی حق در بنده وشتو قیامت پورې ز هغه بیا تو بنده دوا کوي حساب کتاب ورځي چې بیلی او به دغه یو ویژي یا د ایک حق چا توس نه خوسته دا په ظلم یا په غلا به د ایک ویشه الله پاک په دربار شه تو بنده دعوا سوتی الله پاک و د تو نبی دتا سشای ورکای اسړای و پروزی کای نیکی خو تو سره خو ایک ویشه بیا ویژي نه کنه لیا شای و نه نه دنا چاکیم شای تو دنیا شه نه پټ کړای به تو نه نیک اعمال ورکای کبه تو سره چیرې نیک اعمال نوی کام وی د سره به د ګنای نه روخلی او په تو بند کشیر دی به د حرام یغه دغه وبال چې یعنی اعمال یې قبولیت د پورا اسمونه تا نشیت للا چون نباشد پاک اعمال ادریا چنوی پوک اعمال دریانا هست بے حاصل بیا خدا غا بے حاصل استړی دو بے نتیجه استړی دو چون نقش بوریا لکه نقش ته پیزی دا پیزای چې پمزه کې وچا وکنه
و بیا یې چیک کې په مځکه شي هغه پیزای جوړ شي په خاورې شي په پیزي غونډه حفاظت خو ته نه درکای پیزي غونډه راحت خو ته نه درکای چې ته په سمله او خپ پوګه ټیکلا پیزای د پمځکه چاولا د پیزای د نه چیک اصل خو پیزای د چارام پکېږي خو پیزای د چیک په غمزه کې په خوره په شګه شه د پیزي خالی شکل پرېتا خو پیزای خو نه ده کته په سملستله پیزي غونډه فائدہ ته نه درکای نو داغه د ریاول اعمالینا چې دی کنه داغه وچ داسې دی لکه د پیزی ناکش هر که در اعمال او اخلاص نیست هر هغه څوک چې په اعمال د دشه اخلاص نشته در جهان از بندگان خاص نیست بدای په جهان شه د خاص بندگونه نه ده بنده واحد بندگان جمع هر که کارش هر څوک چې کور د از برای حق بود د پورا د خدای وی هر څوک چې کور د پورا د خدای وی کار او پیوسته کار او چار د پیوسته بارونک رونو سره پیوست یعنی چار شی رونو وی یعنی چار یک شلی کېږي هر څوک چې چار د یعنی عمل د خالص د خدای پاک د پورا وی کار او کور د یعنی عمل د پیوسته بارونک بود دا پیوست وی د رونق سره یعنی د قبلهول سره د قبلهول د رونق سره دای پیوست وی یعنی چې څنګه ته عمل کوي په مخقبل وی هر کې دارد این صفت باشد شریف هر څوک چې لري دغه صفت او شریف وی دغه صفات نه د سبق شاپلا شعر شي چې کیم ذکر شو دا چې سالر شي نه د سالر شي نه وسوته دا صفات مراد ده نه ور نه دارد و اگر ندارد کچیر دا صفات سے کنلاری دارد ایمان ضعیف بیدای لاری ایمان کمزیره دا ندارد و د دارد په میون شیوا کم او تکایه به تلفظ خطو کېږي نه هر که باطن از خرامش پاک نیست هر څوک چې باطن د خرومه د دنا پوک نه ده روح او را روح د دلارا راه لیار سوی افلاک نیست په طرف د اسمونه نشتا چون نباشد پاک اعمال از ریا چې نوی پوک اعمال د ریانا هست به حاصل وی به نتیجه چون نقش پا لکا چون نقش بوریا لکا نقش د اندری د پیزی هر که در اعمال او اخلاص نیست هر څوک چې په اعمال د دشه اخلاص نشته اخلاص معنا خالص ولا د الله تعالی د پورا چې هر عمل کوي د الله د پورا کوا بندګون نه د سړی اله تمه نه لري وریا و د سمغ نیت تانه بشکای در جهان په جهان شه از بندگان خاص نیست په جهان شه دای د خاصه بندګونه نه ده اچا چې اعمال خاص نوی اده په جهان شه خاصه بندګونه نه ده یعنی خاص بند خلق هغه دی چې هغه اعمال خالص وي د پورا د الله هر کې کارش از برای حق بود هر څوک چې اعمال د خالص د الله تعالی د پورا وی کار او پیوسته بارونک بود چار د عمل د پیوسته بارونک پیوستوی د نور سره یعنی د قبولیت نور سره د عمل پیوستوی یعنی څنګه چې د عمل کای د قبولیت شرف ته حاصل شوی